اوس د اخري وینا دپاره ابراهیم ارمان ته بلنه ورکومه چې دوی راشي تاسو ته خپله وینا وکړي. د خاورې په تقسیم خو نه تقسیم سوې نه جدا سوې د ژبې غلامۍ که ورک کړې بویه که پیدا سوې. د نن د دې احتجاجي مظاهرې درون مشر خو موږ هغه ویلي چې ظریف سبا یې په کار دی چې دغه وکړي او تاسو ټولو د کلاسیپلا ځوانانو تاسو د ټولو په اجازه دا احتجاجي مظاهره تاسو ته معلومه ده چې هر وخت چې کله ولس راوځي کله پښتانه راوځي پښتون یو داسې کام دی چې له ډېرو دردونو له ډېرو کړاوونو له ډېرو سختیو پس خپل درد بیانوي خپله ژړا بیانوي تر هغو پورې زغمي چې تر څو یې تر وس نه یې تېره سوې چې کله تر وس تېره سي بیا راوځو. ملګرو ځوانانو عزیزانو دا موږ چې نن راوتلي یو دا هر شی زموږ تر وس تر سوی دی زیاته دا هر درد زموږ تر وس تر سوی دی دا هره بې عزتي زموږ تر وس تر رسوې ده دا چې دا څه ټیم پر موږ باندې دا غوبل جوړ دی موږ وزل کږو موږ بې کوره کږو زموږ کورونه را نړوي زموږ بازارونه را نړوي دا داسې دردونه دي چې خامخا به سړی یا و فقر ته مجبوره کړي او یا به راوځي احتجاج به کوي. دا د نن احتجاج هم د هغو احتجاجونو لړۍ ده لکه څنګه چې دا ډېر وختونه موږ پر هر دغه ایشو باندې احتجاجونه کوو. د نن احتجاج پارون په لاهور کې د یو پر امنه جلسې چې هغه باقاعده د دې جلسې یو وار اجازت ورکړی وي بیا یې دویم وار بیرته د اجازت هغه نوټیفیکیشن وکړي چې یاره موږ اجازت نسو درکولی بیا هغو دا پریس کانفرنس وکړي چې ته اجازت نه راکوې نو موږ مجبور یو چې پر روډ باندې به مظاهره کوو یا پر روډ باندې به جلسه کوو. دا د یو د ملک یو شهري د ملک یو قانوني سړی چې څوک پکې اوسي د هغه حق جوړېږي. د ملک شهریت څه شي دی وروره ملک سره موږ له ریاست سره عوام ولس دوی دغه پرېکړې کوي یوه پرېکړه د ریاست لخوا وي دویمه پرېکړه چې کومه وي هغه د ولس لخوا وي. ریاست موږ ته یو شناختي کارډ راکوي هغه شناختي کارډ باندې لیکلي چې دا پلانی د پلار نوم یې پلانی په پلاني ځای کې اوسي موږ دته تر هغه له مخه یو اشتام ورلیکو پر اشتام باندې موږ له ده سره دا دغه ورکو قسم ورکو حلفیه ورته اخو چې ستا د ملک آئین ستا ټیکس ستا پر غوړیو پر برو پر وړو پر کپړې پر هر شي باندې چې ستا ټیکس دی ستا قانون دی دا به زه منم. دی چې ماته شناختي کارډ راکړي د ده چې کومې ذمهوارۍ دي په هغې کې دا جوړېږي چې دی به ماته د سر او د مال تحفظ راکوي ما ته به تعلیم راکوي ما ته به اسپتال راکوي ما ته به روزګار راکوي. مرګرو ځوانانو موږ او د دوی ترمنځ چې کومه معاهده سوې ده هغه معاهده آیا موږ مته کړې ده که دوی مته کړې ده؟ موږ باندې ټیکس هم ورکوو پر موږ باندې چې کومه بله ذمهواري د قانون مې هم منلی دی بل شی مې هم منلی دی لیکن د ده لخوا چې کومه ذمهواري ده د سر امن د مال امن تحفظ نه د سر تحفظ شته نه د مال تحفظ یې راکړی دی نه مفت تعلیم شته نه روزګار شته دا ټول شیان ده له لاسه ورکړي دي ریاست موږ ته جواب راکړی دی که چیرې بیا موږ د دې غوښتنه وکړو نو ریاست راته وایي چې ته غدار یې دا غداري به خامخا کوو خپل حق به خامخا غواړو چې ته په خپله دغه باندې نه پرکږې تا له ما سره حلفیه قسم کړی دی چې زه به تا ته د سر تحفظ د مال تحفظ او تا ته به زه روزګار او صحت او تعلیم درکوم په دا ټولو شیانو کې دی پیل شوی دی دی موږ ته نه راکوي بیا وایي ته به غږ نه کوې زه به څنګه غږ نه کوم زه خو انسان یم زه یې خامخا کوم ځکه چې پښتانه تر ډېره پورې ما مخکې وویل چې صبر کوي بیا چې راووځي بیا یې ډېر خلک نشي راګرځولی بیا یې ډېر زورور نشي راګرځولی که نه منې د شا تاریخ وګوره. دا رنګه
دغه غونډهګردي پارون په لاهور کې سوې ده چې دغه ما بیان کړل دغه شهریات د دغه قانون مطابق چې زموږ کومه جلسې دي پر امنه نه یو شی تر اوسه یو تاوان نه دی پکې سوی ریاست ته د هغه مطابق زموږ جلسه وه دوی راولاړ شول پر هوټل باندې چاپه ووهله 22 چې زنانې هم پکښې وې مشران هم پکښې ول بیا یې په ډېره ناروا طریقه چې د عصمت شاهجهان او د علي وزیر پر سر باندې توپنچې نیولې وې او ویل یې درځئ موږ تاسې ګرفتاره کوو تا څه شول علی وزیر کو یہ جو نامعلوم ہے بیا د توپک په نیولی دی د ده سره بومونه دي خودکش جیکټ یې په غاړه کړی دی څه کیسه ده چې تا توپک په نیولی دی دغه کې ولې دونې ویر یې اخیستی سم یې ګرفتاره کړه راسه سم یې هغه کړه دا معنا اوس سړی په کومه بدبختي بیان کړي کوم شی سړی بیان کړي دغه رنګه که تاسو د قبایلو ظلم وګورئ پر هغو چې څنګه ظلم کېږي بیا که د سوات ظلم وګورئ تاسو هغه د هغو ظلم بیانولی نه شو په سوات کې دومره ظلم روان دی چې دغه په ضرب عذاب په وخت کې دوی به دا باقاعده ورته ویلي چې د سوات یوه دروازه به هم د شپې نه بندوئ د شپې په هر ټیم باندې موږ ته ضرورت پیدا کېدلی شي چې موږ په تاسو چاپه وو بیا یې د سوات په کور چې بې خوښه شول ورننوتئ هلته بې عزتي جوړه کړله بیا به راووتئ تاسو دا ګرد د کلاسې پلا او موږ د بوري خلک موږ ګرد ګواهان یو چې د سوات هغه ښځې چې دوی به په مال غنیمت کې راوړي دلته په 10 زره روپۍ موږ نه اخیستې زموږ د 80 کلو سپین ږیرو په 10 زره روپۍ موږ د سوات پغلې اخیستې دا داسې کار دی که دا 2 کسان په کلاسې پلا کې وسوئ که له 10 کسانو سره په بوري کې وسوئ موږ به د سونډه لرو موږ به دا کام د راوتلی شو په سوات کې 1500 ښځې پاکستان مني چې موږ راوتلي 1500 په لیکلي دغه باندې دوی دا کوي چې موږ هغه کړي دي اغوا کړي نو دا که چیرې زه راوځم د خپل حق دپاره زه خپل حق غواړم بیا راته وایي ته غدار یې او که ستا له افغانستان سره جنګ وي او د کورمې خلکو ته توپونه او پلانا په غاړه ورکړې بیا وایي دا بهادر پښتون دی او چې زه حق غواړم بیا وایي دا غدار دی دا غداري زه کومه دا خامخا کوم چې ته به زما په حق باندې دا هغه کوي چې زه په حق نه غواړم حق غواړم خامخا یې غواړم کومه حلالې کوم وزنې کوم هر څه به راکړې تر دې بالا نه وزللی نم بې عزته کولی سي نه کاروبار را ختم کولی سي چې څه ستا په وخت پرو هغه خو دې عادي کړي دي اوس له نورو ټوپو رالوېدلی اوس موږ مظاهرې کوو دوی مظاهرې راسره شروع کړي یو عجبه کیسه یې روانه کړې ده موږ پښتون تحفظ مومنټ جوړ کړی دی دوی پاکستان تحفظ مومنټ جوړ کړ بیا یې خلک د کرایې سپایان راوستلي دي 2 زره روپۍ ورکوي دا زموږ ګلخانان د خدای غه پکښي بیا یې وروره به 2 زره روپۍ په ډېر اسمال خان په ډېر اسمال خان کې 3 پمپ ورته ډنوټ کړي ول خلک راتلل ډیزلانې کې اچول ډیزل په دې شرط چې وار به په جلسهګاه کې خامخا حاضري لګی زار د څه دا ډیزل د زار څه پښتانه دا حاضري د زار څه ستا پر غیرت ته نه حالات شي مرګرو لمر دی ناوخته دی بس هم د غونې خبرې وې بس دا د پښتانه کام موږ یو درد دی د ګردو پر ګردو باندې را برابر دی نه کاروبار سته نه مزون سته موږ په آئین کې دننه د پاکستان د آئین په هر ارتیکل مطابق زموږ یو غوښتنې دي موږ امن غواړو موږ ته د امن راکړي موږ ته د سر او د مال تحفظ راکړي وروره خلک په جهان کې سکولونه غواړي خلک په جهان کې یونیورسټۍ غواړي روډونه غواړي کارخانې غواړي پلانا غواړي موږ راوتلي یو نه د روډونه غواړو نه د کارخانې غواړو نه د سکولونه غواړو نه د یونیورسټۍ غواړو وروره موږ ته د سر امن راکړه دا وچې ډوډۍ به نه یو خوا نه یو خوا را پیدا کړو موږ دا د سر د امن خواست کوو موږ له خالي امن راکړه موږ له دا وچې ډوډۍ پرې وځای را ایله کړه چې موږ دا وچه ډوډۍ ماښام په امن وخورو او د شپې پر 1 بجه یا پر 2 بجې د اکا له کوره یا د ماما له کوره یا د تربره له کوره یا د یار دوست له کوره چې مړۍ وخورو پر 1 بجه پر پراخه سینه زه په دا ګلۍ کې راسم او خپل کور ته راسم زما ویاره نیسي موږ دا امن غواړو دغه امن راکړه دې دپاره راوتلي یو تاسو ټولو ته خواست کوو چې دغه خبره له موږ سره بدرګه کوي له دا کامه سره یې بدرګه کوي دا د کام خبره ده
ساده سیده خبره ده وروره، نه په دې کې څه بدماشۍ شته، نه په دې کې څه بل شی منو نه بل شی منو. وروره دا بیا تاسو ته ډېر افرین، ډېر کور مو ودان، خدای مو راوله. دغه زموږ ملګري چې ګرفتاره کړي ول دا یې برایه د شپې پر 3:30 بجې باندې بېرته خلاص کړل. نو دغه غونډهګردي یې بولې، هر شی یې بولې، ګوایوار یې ونیول، پای ونسې یې پر چیش باندې، ولې یې پر چیش باندې. دا ګډ پښتانه د ګر سره پسې اخیستي ولې دي؟ دغه سوال ځینې کوو، دا پوښتنه کوو، د دې پوښتنې دپاره نن راوتلي یو. بیا دا پوښتنه کوو، بیا یې کوو، بیا یې کوو. نو ستاسې کور ودان، ډېره مننه، ګرمي ده. بیا به بله ورځ بیا که داسې ایشو رالی، بیا که داسې د پښتانه غم رالی، ټولو خواست کوو چې له ځوانانو سره ملګري سئ او دا غږ چې په بدرګه سي، لښکر سي، د لښکر خبره چې کومه ده هغه بیا هر څوک اورېدلی سي او هر څوک یې کولی سي. ډېره مهرباني، کور ودان. تو شعرون مدار کو جواب رہا ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. حضور جواب حضور. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ جو مارا ماری ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ځوانان مو قتل کیږي، کورونه مو ورانېږي، ملالې مو بورېږي، سترونه یې ماتېږي. خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار. لر او بر، لر او بر، لر او بر، لر او بر. موږ پر خپله خاوره، موږ پر خپله خاوره، خپله خاوره خپل اختیار، خپله خاوره خپل اختیار.